دا کم خلک چې دا خبرې کوي چې اسلام حقوق نه دي ورکړي او اسلام زیاتې کړی، نو دوی د حقوقو نه مراد دا دي چې زنانه ولې بازارونو ته نه راوځي، زنانه ولې بیویانو ته او سندرو ته او ډمتوب ته نه راوځي، زنانه ولې په کالجونو کې د هلکانو سره یو ځای سبق نه وایي، په یو ټیبل، په یو کرسۍ، په یو کمره کې، زنانه ولې مزدوریانې دي سینه کې لکه سړي کوي. یعنې دا حقوق یادوي چې دا اسلام نه دي ورکړي، دې ته دوی حقوق وایي، دې ته دوی ازادي وایي. او هغه زنانه چې هغوی نه پوهېږي، سادهګانې هغوی د دوی په دې خبرو کې راشي چې راشي بس دنیا هم تباه شي او آخرت هم تباه شي. دوی خو دا غواړي که نه یهود و نصارا او د بېدینه خلک کوم چې نام نهاد مسلمانان دي په هغوی کې دا غواړي چې د زنانه په کور کې ناسته وي نو د ده ته لاس نه رسي، دې ته به لاس هله رسي چې د زنانه د کور نه راوځي. ښه نو د زنانه دا باپرده دا باحیا زنانه به د کور نه راوباسي څنګه؟ د هغې دپاره به دا چغه وایي چې موږ د دوی حقوق ورکوو، موږ د دوی لپاره حریت غواړو، موږ دا غواړو دا غواړو. زنانه به روډونو ته وځي. نو چې روډونو ته زنانه راووتې او فحاشي شروع کړه او ښکاره شوې، نو بیا د دې شرمخانو سره موقع شو چې دوی څه ټیم هم حمله کول غواړي، حمله کولی شي. خو کله چې دا جنۍ ستا په کور کې ناسته وه نو دوی حمله نه شو کولی. د هغې لپاره بیا لازم څه نه څه طریقې جوړې کړي، نخاګانې به ورکوو، دا به ورکوو، داسې به ورکوو چې کوم غریبي او د غریبۍ سره سره بې ایمانۍ نو هغه د دې پیسو دپاره هغه هر څه خرڅ کړي، غیرت، دین، پښتو، هر څه خرڅ کړي. او داسې غریبانان شتي چې هغوی صحیح ده غربت پې دی، خو د دین سودا چا سره نه کوي، د غیرت سودا چا سره نه کوي، د پښتو سودا چا سره نه کوي. نو په دقت شو په چې وګورئ زموږ شریعت وګورئ که نه، تاسو زموږ د شریعت نه خبر نه یئ. کم دین زنانو له داسې حصې ورکړي لکه دې دین چې ورکړي، کم یې ورکړي؟ یو کم داسې نشته. بلکې د دې انګریزانو په دې معاشره کې دا خلک چې نن سبا دا بېدینه خلک یې صفتونه کوي، د دې انګریزانو په معاشره کې د ځان مثال د ټیشو په شان دی. او ټیشو باندې سړی پوزه پاکي یا پې لاس پاکي به یې څه کي غزاري کي، دغه شان د زنانه مثال دی هلته چې څو پورې دا جنۍ ځوانه ده او ښکلې ده، بس د دې نه فایدې اخله، د دې سره زنا کوه، د دې سره قسمه قسم چلونه کوه، چې کله بوډۍ شوه بیا یې لارې ته غزار کړه. او راشه زموږ شریعت د زنانه کم کم مقام تا ته بیان کړم. که زنانه مور شي نو شریعت وایي د قدمونو لاندې جنت دی وایي. که دا ښځه شي نو شریعت ځای په ځای ویلي چې د الله نه ویرېږئ. د ښځې په باره کې دا ګوره کمزوری مخلوق دی، کمزوری انسان، دوی سره به ظلم نه کوئ. که دا لور شي نو شریعت وایي چې د چا دوه لوڼه وشي، یوه وشي، درې وشي، دی وله ښه تربیت وکړي، الله به یې د جهنم نه بچ کړي. که دا خویندې شي د هغوی حق بیان شوی. که ترور شي نو شریعت وایي ترور او مور یو شی. یعنې هر ځای کې ورته شریعت یو ناشنا مقام ورکړی، یو اوچت مقام یې ورکړی. ښه زموږ په معاشره کې چې جنۍ څومره بوډۍ کېږي دومره یې ګوره قدر ښه ډېرېږي. او د هغوی په معاشره کې چې څومره بوډۍ کېږي نو دومره قدر ختمېږي. ولې؟ ځکه چې هغوی د دې جسم سره کار دی. زموږ خو صرف د جسم سره کار نه دی که نه، د جسم سره خو کار هغه خو خاوند دی، صحیح ده. خو دا خاوند هم چې کله دا زنانه داسې مرتبې ته ورسي چې د خاوند شهوت نشي پوره کولی، بیا هم ګورې د ده ښځه ده، بیا به هم خرچه کوي، بیا به هم په کور کې ځان سره ساتي. نو د دین هم چې ته ښایسته دین لیدلی بل د زنانو چې د دومره حقوق تاسو بل ځای کې لیدلي. د زنانه عزت دا دی چې ته چغه وایې دا دې روډ ته راوځي. زما ستا په شان کارونه دي کوي په دوکانونو کې، په ګاډو کې، په سامانونو چتولو کې، په لارو کوڅو کې، بالکل داسې لکه څنګه چې سړي
او د هغو سره ګډوډ دا عزت دی که نه؟ الله وی وقرن فی بیوتکن کینې په خپلو کورونو کې د پردې او د حیا سره اډر کوئ. صرف څه کوئ؟ اډر کوئ. خاوند ته ټلیفون وکړه نو راوړه پلانې شه، هلکانو ته ووایه زامنو ته وایه پلانې کار وکړئ که نه، ورونو ته دې ووایه چې دا چلو کړي. خو دا په خپله لکه یو باچا چې په خپله باچایي کې او به صرف اډر کوي. د چا مجال نشتی چې دې ته بره وګوري. کتی شي ورته؟ نشي کتلی. د کور ته څوک بغیر اجازته ورننوتی شي؟ نشي ننوتی. د چت ته څوک د کور ختی شي بغیر اجازته؟ نشي ختی. دا ټول د زنانه عزت دی د پاکه وساتلی شو په حیا او په عزت کې. الله سبحانه تعالی زمونږ د زنانو حفاظت وکړي او الله سبحانه تعالی هغوی د فحاشۍ نه بې پردګۍ نه دی الله هغوی ساتي. او څوک چې زمونږ زنانه، زمونږ ماشومانان، زمونږ ځوانان، زمونږ امت، زمونږ ملکونه، زمونږ امن او امان دا خرابول غواړي نو رب العالمین د هغه دنیا او آخرت کې رسوا کړي. ښه دا و د شیخ صاحب قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو د زنانه حقوق په اسلام کې. دغه شان اهمو قیمتي لازمي بیانونو دپاره تاسو موږ ځان سره فالو کوئ، سبسکرایب کوئ. ملاویږو په یو نوي ویډیو سره، په یو نوي ټاپک سره. موږ له راکړئ اجازت. السلام علیکم ورحمة الله.